سلامونه درنو مینوالو، هیله ده چې تاسې ټول به روغ جوړ یاستئ. صحت سمسوري مو یو ځل بیا درته له خپل یوټیوب چینل څخه د پلې سوخته د کتاب له 5مې برخې سره حاضر شوی یم. دا چې په دغه 5مه برخه کې څه دي راځئ نو زه درته وایم، تاسې راته غوږ شئ. کور ته ټول دننه شو. د کور د څښتن هېڅ تمه نه وه چې زه به په داسې ناڅاپي توګه د کور ته ورځم. د سړی له څېرې نه ډېر دروند او ښه سړی معلومېده. زما موټر چلوونکي وویل، مدیر صاحب، که چیرې د شپې دلته پاتې کېږي نو زه هم کور ته نه ځم، همدلته در سره پاتې کېږم. ومې ویل ستونزه نشته، پاتې شه. د محمود ملګري وویل، په خیر راغلی درنو دوستانو. ښایسته نجونو ته یې په ځانګړي ډول ښه راغلاست ووایه. ما ته یې هم نادري ښه راغلاست. زموږ غریبانه کور ته ښه راغلی. ما هم ترې مننه وکړه. وروسته یې وویل، څه مو خوښیږي؟ په پخلنځي کې قورمه لرم او یو بوتل ودکا هم شته. ورېندار مو له اولادونو سره د پلار کره تللی ده. ما ورته وویل، د دومره ښو خوړو موجودیت او پوښتنه. کله چې دسترخوان وار کړ، تاجکۍ نجلۍ له خپله ځایه پورته شوه، تر څنګ مې کېناسته. مخ مې راښکول کړ، ویې ویل، زه څومره خوشبخته انسانه یم چې نن شپه د خپل عشق تر څنګ ناسته یم. محمود او بله تاجکۍ نجلۍ سره مسک شول. د محمود ملګري وویل، دغه دی نادري صاحب، په ټول ژوند کې یوې نجلۍ هم زموږ خواته ونه کتل، مګر ته وګوره چې ستا مینانې ان له تاجکستان څخه ستا لیدو ته راځي. ډوډۍ کېښودل شوه، د ودکا بوتل په څښلو مو پیل وکړ. نوې نشه شوي وو چې څښاک خلاص شول. د محمود ملګري وویل، تاسو په کور کې اوسئ، زه د ښاغلي نادري له موټر چلوونکي سره په څښاک پسې ځم. زه پاتې شوم. له محمود او 2 تاجکۍ نجونو څخه مې وپوښتل، محموده، له تاجکۍ نجونو سره د ملګرتیا څه ډول اړیکه لري چې درته راځي؟ د نجلۍ خواته وکتل، دواړه مسکي شول او وروسته یې وویل، له اړیکې جوړیږي. ښاغلی نادري، د دې خبرو په کیسه کې مه کېږه، وګوره مینه دې څه درته وایي. تاجکۍ نجلۍ په خبرو پیل وکړ، ویې ویل، څېره مې دې ډېره خوښیږي، اندام دې هم ښه دی، خو یوه ستونزه لرې، خېټه دې لږه غټه ده. خیر دی، د دې درملنه هم ما سره شته. دا ناوړه شراب هم سړی بدرنګوي، نو ډېر شراب مه څښه. ومې ویل، سمه ده، نه یې څښم، خو په دې وختونو کې ټابلیټکا خورم. بیا مسکی شوه، ویې ویل، موږ ډېر ښه ټابلیټکا لرو چې په کارولو سره یې هم لږ ډنګرېږي او هم د څېره یعنې جلد روښانه کېږي، او همدارنګه زموږ دا ټابلیټکا هیڅ ډول روږدیتوب نه لري چې یو ځل یې ووهي او خوند یې وګوري، بیا به تل له همدې څخه کار اخلي. پوښتنه مې ترې وکړه، څه ډول دي؟ ګورم چې له خپل دستکول څخه یې د شیشې یو پیپ راوایسته. په ژوند کې مې لومړی ځل و چې د شیشې پیپ مې ولیده. پوښتنه مې ترې وکړه، دا څه شی دی؟ ویې ویل، هغه ټابلیټ چې موږ یې کاروو. اړتیا نشته چې په ګرم ځای کې کښېنې او چای ورسره وڅښې. وروسته یې له خپل دستکول څخه یو کاغذ راوایست. کاغذ یې پرانیست. ګورم کوچنۍ تیږې چې له نبات سره یې ورته والی درلود. وروسته یې د پیپ په منځ کې واچولې او تر پیپ لاندې لایټر روښانه کړ. شیبه وروسته یې له خولې څخه ډېر غلیظ دود بهر شو. پیپ یې محمود ته ورکړ او ویې ویل، وا د پرې بچیه، قربان دې شم په دې ډول سلطنتي ټابلیټکا. محمود هم څو دوده کش کړه. د بلې تاجکۍ نجلۍ نوبت راغی. هغې هم ووهه او ویې ویل، څومره خوند لري، ورک دې شي ناوړه شراب او نورې نشي چې دا وکاروې، پوهېږې چې خوند څه دی. پیپ او لایټر یې ما ته راکړل. ومې ویل، زه یې نه څه کوم، زه یې وینم، دا دود لري او مخدره توکي دي. 3 واړه مسکي شول. محمود ویل، نادري صاحب، ته ډېر پوهه یې، خو بیا هم ډېر ساده انسان یې، دا کله دود لري؟ هغه ټول بخار دی، دود له کومه شو؟ او بیا په افغانستان کې کله دا ډول نشه شته؟ کوي هم عادي خلکو ته بیا کله رسیږي؟ او که چیرې ممکنه هم وي، نو بیا کله کولای شي چې دا ډول پیپ د ښاپیرۍ له بچیانو سره وڅکوي؟ ناڅاپي تاجکۍ نجلۍ وویل، زما نوم
شعله دی. ما ټول تاجکستان کې اور یعنی شعله رامنځته کړې ده. کوم خلک چې زما مینوال دي او غواړي چې له ما سره لیدنه وکړي، زه یې د لیدلو لپاره وخت نه لرم، خو ستا لپاره له تاجکستان څخه راغلی یم او بیا ته نه غواړې چې د خپلې معشوقې له لاسه یو دوه دوده ووهي. موږ هم خوشحاله کړه، زه له تا سره ستا د ځوانمردۍ له امله مینه لرم. که یو دود ووهي څه کیږي؟ فرض کړئ دا په اصل کې یو درمل دی، دغه چا لپاره چې له سلګونه متره لرې واټن او بهرني هیواد څخه ستا د مینې په خاطر راغلی، بیا هم نه غواړې چې خبره یې ومني او په خوښه یو یا دوه دوده کش کړي. ما ورته ویل مشال جانې اوس دی چې زما د ځوانمردۍ په اړه وویل، راکړه چې ویې څه کوم. ویې ویل نه، زه یې درته نیسم، ته یې یوازې وڅه کوه، نوکره دې ژوندی ده. د پیپ سر یې زما په خوله کې دننه کړ، وروسته یې تر پیپ لاندې د اور لمبه ونیوله او لومړی دود مې کش کړ. ومې ویل بس دی. هغې ویل نه، حداقل 10 یا 11 دوده وڅه کوه، څو پوه شي چې څه شی دې څه کولی. کله به چې پیپ راته نیوه، ځان به یې ډېر ماته نږدې کوه، سینې به یې زما پر مټ ونښلولې او دوامداره حرکتونه به یې ترسره کول. 3 دوده مې چې کش کړل، د شرابو نشۍ زما له سره وایسته. لکه څرنګه چې دې مخکې راته وویل چې دا شی ډېر خوند لري او تر ټابلیټکا ښه شی دی، رښتیا هم همداسې وه. خوند یې څو برابره ترې ډېر و. دا وخت مې فکر او حواس را ژوندي شو او له نجلۍ سره ډېر صمیمي شو. محمود وویل دا دی نادري صاحب، موږ دې هیر کړو، دې یارې دې بیخي ته له موږ خپل کړې، ولې خبرې له هغې سره کوي او موږ هیڅ نه شو. تاجکۍ نجلۍ وویل غلی شه محمود احمقه، نه مې پرېږدې چې له خپل لومړني عشق سره څو کلمې خبرې وکړم. بیا یې پیپ زما په خوله کې رادننه کړ او تر پیپ لاندې اور ونیوه. هغه لمبۍ چې تر لایټر لاندې نیوله زما له ژوند یې لمبه جوړوله. همدا وخت چې د محمود ملګری زما له موټر چلونکي سره راورسېده. کله چې کوټې ته رادننه شو ویې ویل او خلکو څومره دود دی، دا دود خو د سګرټو د دود په شان نه دی، نو دا د څه دود دی؟ محمود ویل د ټابلیټکا دود دی. ملګري ویل چې ټابلیټکا خو دود نه لري. محمود ویل لري، د مشاله جانې ټابلیټکا دود لري. وی ویل څه ډول دی؟ کله چې د شیشې پیپ ولیده په لوړ غږ ویل د خدای لپاره. سمدستي وپوښتل نادري ته خو به مو نه وي ورکړی؟ ورته وی ویل چې مشاله جانې ورته ورکړ. د محمود ملګری په غوسه شو. وی ویل نادري ولې دې وڅه کول؟ ورته ومې ویل ولې، ستونزه نه لري، ما د خپل رئیس تر مخ هم ټابلیټکا خوړل. راته وی ویل وروره دا ټابلیټکا نه دي، دا شیشه ده چې انسان تباه کوي او له منځه یې وړي. محمود ویل ناستوه وروره، دا سړی نشه دی او لیونی شوی دی، دا سړی له هیڅ ډول ستونزې سره نه مخامخ کوي. ورته وی ویل محموده څنګه چاته ستونزه نه پیښوي؟ محمود ویل وروره یوه شپه دې کور ته راغلي یو، نصیحت دې شروع کړی دی. ملګري ویل زما یوازې یو ویلو درته، بس وروسته یې زما خواته په معنا لرونکي ډول وکتل او ویې ویل نادري صاحب جنازه دې په کوم جومات کې ادا کړو؟ د کڅوړې لمن څخه یې 2 بوتله اپسولوټ راویستل، چکۍ هم راوړې وه، د ټولو په ګیلاسونو کې څښاک واچول. محمود ویل موږ ته څښاک مه اچوه، موږ معیشیت او پاچاهي کوو. په سړه سینه یې وویل نه اوس شی جان مشه. مخ یې وګرځاوه او زما موټر چلونکي ته ویل وروره نه یې څښې؟ موټر چلونکي مې ویل نه. خپله یې تر هغې وڅښل څو چې نشه شو. تاجکۍ نجلۍ هم ماته په پرله پسې ډول څښاک یې اچول. د محمود ملګري د یوه ګیلاس په څښلو سره ورته وویل ډېره بدبخته او پاهیشه ښځه، په دې هېواد کې مو یو تکړه ویان درلوده، هغه دې هم له موږ څخه واخیست. محمود موسکی شو او ویې ویل نادري صاحب کومه خبره نه ده، نشه شوی دی،
د شرق او غرب په کیسه کې هم مه اوسه، ته د خپله نشه وکړه، ځکه چې د نن شپې نشه به دی بیا په ټول ژوند کې هم پیدا نه کړې. تاجکۍ نجلۍ د هر پیپ په څکولو سره ورو ورو زما خواته ځان نږدې کوه. د محمود ملګري راته وویل پاڅه نستوه چې یو شخصي خبره در سره لرم. له خپل ځایه پاڅېدم، تر لاس یې ونیولم او بلې کوټې ته یې بوتلم. دلته یې زما په اوږه لاس راکېښود او راته ویې ویل دغه محمود د تاجکو له دې طبقې سره ډېره قوي اړیکه لري. کیسه یې بیا درته کوم. نن شپه په ډېره اسانۍ سره در باندې بریالي شو. شیشه یې درته درکړه. پام دې وي که تاجکۍ نجلۍ هر ډول سیکس حرکت ترسره کړ پروا یې ونه کړې. ځان لرې ترې ساته، ځکه که په ایډز ګرفتار شي بیا به څه کوې. بیرته خپلې کوټې ته راغلو. نجلۍ راته وویل زما عشقه له ما څخه مه لرې کېږه او د نشهیي سړي په خبرو باور مه کوه. بیا یې پیپ راواخیست او ما هم بیا پیپ په خوله کې ونیوه او په خوند مې خپله شیشه څکوله. د شپې شاوخوا 2:30 بجې وې. زما په موټر چلونکي خوب راخور شو. محمود ته زنګ راغی، اوکی یې کړ او ویې ویل اوهو قمندان صاحب، له موږ سره دې په سترګو قمندان صاحب. له خپل ځایه پورته شو. ویې ویل نادري صاحب یو بیړنی کار راته پیدا شو، زه له نجونو سره ځم او ډېر ژر بیرته راګرځم. ومې پوښتل چیرته؟ ویې ویل اړین کار دی، بیرته چې راغلم بیا درته وایم. تاجکۍ نجلۍ وویل ستا صدقه شم، ژر راځو او بېګا دې له خیره ښه چاپې کوم. له ځایه پورته شول او لاړل. د محمود ملګری ویده و او زه هم یوازې شوم. غاښونه مې یو له بل سره ډېر ژور نښتي وو. نه پوهېږم چې د څه په اړه مې فکر کوه. د شیشې نه موجودیت راته زړه بوږنونکی تمام شو. دقیقې مې شمېرلې چې کله بیرته راګرځې. د سهار رڼې څپې راخورې شوې خو د یو حال معلوم نه شو. بالاخره د سهار 8 بجې شوې خو بیا یې هم پته ونه لګېده. زما موټر چلونکي او د محمود ملګري له خوب څخه راپاڅېدل. ملګري پوښتنه وکړه ویده نه شوې؟ هو نه پوهېږم ولې هیڅ خوب رانغی. ویې ویل چې د ناوړه شیشې همدا خاصیت دی چې خوب له منځه وړي. نادري صاحب ښه کار دی ونه کړ، شیشه دې وڅکوله. که خدای مکړه روږ دی شي تو کورنۍ دې تباه کېږئ. د سهار 9 بجې وې چې د محمود هیڅ معلومات ونه شول. ما د محمود له ملګري سره په څښاک یعنې شراب څښلو پیل وکړ. څه کم یو بوتل مو وڅښل چې محمود او ملګري راغلل. هماغه تاجکۍ نجلۍ زما خواته راغله، ښکلې کړم او بخښنه یې وغوښته. د شیشې پیپ یې بیا راوویست او دا ځل یې بیا څو قوي دودونه را باندې کش کړل. د شرابو او شیشې ګډې نشې زه بیخي د لیونتوب تر حده ورسولم. د محمود د ملګري له کور څخه ووتلو. موټر چلونکي مې ډېر جدي کنټرولولم. په ډېرې سختۍ سره مې کلي ترې واخیسته څو خپله موټر ته کینم. اجازه یې نه راکوله خو له ډېر ټینګار وروسته یې موټر چلولو ته پرېښودم. په ډېر سرعت سره د کور پر لور روان شو. د پولیسو له 5مې امنیتي حوزې سره امنیتي چیک پوینټ لاس راکړ. ډېر ژر ودرېدم. د 5مې امنیتي حوزې امیر چې هغه وخت د مشتاق په نامه و هغه هم دلته ولاړو. ما له ټولو سرتیرو سره روغبړ وکړ. د نشې په حالات کې وم. د هغې لاسونه مې ښکلول. په لوړ غږ مې وویل ستاسو ریښتینو زامنو لاسونه د ښکلولو دي او د امیر لاسونه مو چې یو خاین دی باید پرې شي. د حوزې امیر وویل ولې نه، په خدمت کې یم. ملګرو ته یې امر وکړ چې ما ونیسي او په بند خونه کې مې واچوي. ملګري په ما راټول شول، کش یې کړم او په یوه تیاره خونه کې واچولم. دلته دومره ژور خوب راغلی و چې 2 ساعته ویده وم. په ناڅاپي توګه یوه سیمانسب له خوبه پاڅولم. 2 ځله یې ټکان راکړ څو په خود راشه. ویې ویل وروره د موجودګۍ په وخت کې سړی باید ویښ وي. نشه مې نه وه لرې شوې. ومې ویل موجودي یعنې څه؟ ویې ویل د څارخونې موجودي. دا څارخونه ده او د بندیخانې د قوانینو په اړه د له ملګرو پوښتنه وکړه. له موجودۍ وروسته 3 کسان زما خواته راغلل. ویې ویل غم مه کوه نادري صاحب، موږ در سره یو. په کیسه کې مه اوسه. په نارینه دا ورځې راځي. د خبرو په جریان کې له دویو څخه یوه ډېر ورو او په احتیاط سره له خپل جب څخه د شیشې پیپ راوایسته او 2 دوده یې وڅکول. ما هم هیله ترې وکړه چې یو دود راکړي. ویې ویل مهرباني ستونزه نشته.
څو دوده شیشه مې چې وڅکوله لږ په حال راغلم، خو ښه خبره دا وه چې ټولو زه پیژندلم. له یوه صاحب منصب څخه مې وپوښتل چې ما د څارخونې قومندان ته ورولي. ورغلم او ومې پوښتل قومندان صاحب زه په کوم جرم دلته بندي شوی یم؟ درنو مینوالو، دا وه د پل سوخته د کتاب 5مه برخه چې ما سمسور درته وړاندې کړله. تر بلې برخې اجازه راکړئ، هر چیرته چې یاستئ الله مو مل، ښه وختونه ولرئ، تر بیا ښې شېبې.